باجوړ کې د پاکستاني پوځیانو او طالبانو ترمنځ نښته سوې. السلام علیکم قدرمن لیدونکو، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د باجوړ په لوی مومند سیمې کټکوټ کې طالبانو په پاکستاني ځواکونو حمله کړې چې پکې 3 پوځیان وژلي. طالبان تر حملې وروسته له سیمې پرته له کوم زیان وتلي دي. دغه خبر د پاکستاني طالبانو په رسمي ویبپاڼه خپور شوی چې د محمد خراساني له قوله 3 پوځیان وژل تایید کړي. پاکستاني پوځ په دې اړه لا څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم په کوټه کې ستره چاودنه سوې وه. د کوټې پولیسو د معلوماتو له مخې دغه چاودنه د خالق شهید په سیمه کې چې سوې وه پکې 2 کسان روغتون ته وړل سوي وه. د سریاب سړک په موسی کالوني کې د ایګل سکواډ کمپنۍ پر 2 کارمندانو دغه چاودنه سوې وه چې پکې دواړه سخت ټپیان سوي دي. دغه 2 کسان چې نعمت الله او محمد عیسی په نامه یاد سوي روغتون ته وړل شوي دي. په کوټه کې د پاکستاني طالبانو ترڅنګ د بلوچو ازادي غوښتونکو ډلې ملاتړ هم شتون لري. تر اوسه د دې پیښې پړه کومه ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د ویډیو له کتلو مو ډېره مننه. که مو ویډیو خوښ سوې حتماً یې درسره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتماً سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.